تاسو به د یوې خبرې پته وي د فلسطین او د غزه مسلمان په تکلیف هم نشي کولی د هغوی د مصنوعاتو نه انکار او موږ دلته د یو کوک او پیپسي نه انکار نشي داسې سر تې لرکه او چست یې وباسه یوې خبرې پته وي د فلسطین او د غزه مسلمان په تکلیف کې دی پته ده درته که نه ستاسو اوجي خو ما وانه اورېدو اوس پته ولګېده ښه سړو کې جذبه شته ډېر په تکلیف کې دی د هغوی دپاره چې کله سبق ختم شي که نه نو دعاګانې غواړئ ښه په کوم اختر کې چې موږ د ښکلو جامو د ښکلو پیزارونو نه خوند واخیسته په هغه اختر کې هغه مظلومه مسلمانان پلار لګیا دی د یورو په ډیران کې د خپل بچي د بدن اندامونه لټوي او موږ دلته د یو کوک او پیپسي نه انکار نشو کولی داسې سر تې لرکه او چست یې وباسه نن هم زموږ په ودونو کې د ګانو بجانو پروګرامونه دي د الله په ذات مې د قسمې بله ورځ په لار روانم ښه دینداره خلک بار نه داسې شو ورکوي چې ته به وایې چې څومره دیندار او باعمله خلک دي که نه د هغې خلکو د کور نه نن د ګانو بجانو آواز راځي ما وی دا د مسلمانانو کور دی او که نه د محمد رسول الله د غلامانو کور دی نن هم د ګانو موږ څه د ګانو بجانو ټیم شته دی هلکان په دې اختر کې چکر ولاړل ځان پسې غټې غټې پیټۍ کې ښودې دي یو ځای کې را جمع شوي دي ګډې کې لګیا دي ټوله دنیا تې راتاو ده چا تې ویډیو کړې ده ما هغه ویډیو داسې وکتله ما ته ویل مولانا صاحب وګوره که نه دا زموږ نوجوانان دي یو شان جامې جوړې کړي دي او صاحب چا په ګیره کې ډیزاین کړی دی چا ګیره خریلې ده د محمد رسول الله په زړه باندې چړې خښې کړي دي روپۍ را جمع کړي دي چکر له روان دي دغه روپۍ را واخله د غزه د هغې خور او لور د عزت د صادر دفاع پې وکړه ورشه هغه ظالمانو د فلسطین مسلمان په وینو کې ولمبو ورشه د هغې دردونو تپوس وکړه تپوس نشي کولی لږ امداد ورله ولېږه دغه هم نشي کولی د هغوی د مصنوعاتو نه انکار وکړه وښایه خپل الله ته چې الله زه د خپلو مسلمانانو په درد کې شریک یم چا پې لیکل کړي ما چې هغه لیکل داسې وکتل زړه کې مې درد پیدا شو هغه لیکل یې داسې کړي وی ما ته وګورئ وی د دې بې حسه قوم نه دا د غفلت په خوب اوده نوجوانان په ناچ ګانه کې مصروف دا د ټیک ټاکو په نشو کې مست د دوی نه د فلسطین هغه مظلومه خور دا تمه لري په دې امید ناسته ده چې دنه به محمد بن قاسم جوړیږي او دی به راځي او زما د حیا د صادر دفاع به کوي مسجد اقصی پر فدا عمر رواں کرتے چلو یہ حیات چند روزاں جاوداں کرتے چلو خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشاں کرتے چلو دا غوی پا دکھ درد کی بشریکی کو کنا انشاءاللہ ښکلې دعاګانې ورله غواړئ الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي یا الله د دې طلباو په عمر علم کې برکت واچوه د دې مدرسې چې څه ضروریات دي د غیب د خزانو نه یې پوره کړه الله په دې خبرو باندې موږ ته